سړی مسې څنګه یې؟ ولاړ شو ګزډبې مو راخیستې دي د ګیس په دویم مارکیټ کې دا د عینو مینې اول مارکیټ دی او په دې کې ګزډبې مې شوه کړلې په دا دوکان کې. تا د چا په واده کې ډېر ساعت تېر سو؟ د خپل ماما په سره زکام سوه، زکام سوې وه نو بیا چې بېرته م کندهار ته ذکرا ستا د مکتب موټر ماشاءالله بیخي ښایسته هوا د یو مخ ور واوښتمه د خیره سره دوه مې عینو مې لید او زما د موټر پرېوللو یا سرویس خو به نو تاسو ته درما کار یې خلاص شو. بیا د یو دا د وینې نو اوس بیا تقریبا د لیسې په ښار کې ګرځ ډوډۍ کور ته رسوو که بل ځای خورې د وادو راهیسې هېڅ خستګي نه ده راپه سوې باندې پر دغه لاره باندې ځمه دویم مارکیټ ته ځان رسوم. مسجد العزیز دی د پخوانیو مسجد دا نه چې راخصه شي ذکره چې وګوره. السلام علیکم ګران دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. کندهار ښار دی نو د زابل ولایت څخه ښه په خیر سره راورسېدو نو د دوستانو او مینوالو څخه ډېره مننه چې زیات میسجونه یې رالېږلي وو، ډېر کمنټونه یې راته کړي وو د مبارکۍ. نو ستاسو څخه یو ځل بیا ډېره مننه د ټولو دوستانو څخه. نو زه یمه ذکرا د زویا د سلام وکړئ. سلام وکړه ذکرا. نو د خیره سره راوتلي یو تر ټول له مخه اول موټر سرویس او بیخي خیرن سوی دی او په کور کې ګیس هم نه و نو ګیس به هم کور ته یوسو موټر به هم سرویس کړو تاسو ته به ولاګ هم جوړ کړو. نو تاسو مو راځئ تعقیب مو کړئ. چیرې ځې؟ سړی مسې څنګه یې؟ په خیر یې؟ په خیر رالې؟ کوم ځای رالې؟ کور سره رالې؟ څنګه کالي دې اغوستي دي؟ ته داسې روانه سه کې داسې ولاړه سه بېرته راسه بېرته. څنګه ښایسته کالي دې اغوستي دي. درځه در وخېږې درځه وخېږې. دا دی موټر داسې خیرن دی او ذکره بیخي خیرن سوی دی داسې دوړو شان ته وګورئ. دا د زویا هغه د وینې زویا اوس ماته دروازه راخلاصوي لوړ ځای ما ور خلاص کړی دی. صحیح ده زویا؟ خیر سره اول به ولاړ سو ګزډبې مو راخیستې دي د ګیس په دویم مارکیټ کې پیدا کېږي. موټر ته مې ور اچولي دي شاته ډکۍ ته. اوله پلا به د خیره سره هغه ګازډبې ور تسلیم کړو دوی به ګاز ور اچوي موږ به د خیره سره ولاړ سو سرویس ته بیا به موټر سرویس ته بوز موټر به سرویس کړو د خیره. دا نو عینو مینه ده اول مارکیټ دی او د مکتب مخه ده نو د ګیس دوکانونه چې ډېر دي بیا که چا چیرې ګیس ور اچوله او درک نه و در معلوم نو هغه په دویم مارکیټ کې تر دې چې ور تېر سي بل مارکیټ په مخه درځي هغه کې دا د عینو مینې اول مارکیټ دی او په دې کې هغه زما د ناشتې دوکان هم دی او زه چې ورځم نو ګزډبې مې شوه کړلې په دا دوکان کې نو زه ځمه سرویس ته د خیره بیا به نو د هغې خوا چې موټر سرویس کوي بیا به انشاءالله راسو خپلې ګزډبې به یوسو بېرته. دا د دوی یم راته ناستې دي. څنګه یاست؟ ذکرا ولدی خواشینې ده. ذکرا تا د چا په واده کې ډېر ساعت تېر سو؟ د خپل ماما په واده کې د ډاکټر صاحب که د بشیر؟ د ډاکټر صاحب په واده کې دې ډېر ساعت تېر سو؟ د ذکرا د ډاکټر صاحب په واده. زویا ستا د چا په واده کې ساعت تېر سو؟ زما په واده کې دې ساعت تېر سو؟ د دې بیا زما په واده کې ساعت نه ده تېر سوی. نه تا ولې ساعت نشي تېر؟ ذکرا په دواړو کې دې تېر سو؟ آفرین. څنګه ښایسته وریښتان دې سم کړي دي ته یو ښکاره که دوستانو ته. دا نو ذکرا نو لږ سره دغه سوه په زابل ولایت کې لږ سره زکام سوې وه نو بیا چې بېرته م کندهار ته راغله دا یو ورځ دوې کېږي بېرته یو څه سره نارمل سوه. دا عموما چې زابل ته ولاړ سي مریضه چې زکام سي نو د هغه ځای هوا فکر کوم بده پر لګېږي نو د لیر کندهار ته چې راسي عموما خو د کوچني دپاره د خپل کور هم ډېر مهم هغه تقسیم اوقات خوب غذا
ټوله شیان یې برابر نو چې کله بل کور ته ولاړ سي نو یا د ماما کره یا د نیکه کره نو هلته یې ټول سیسټم خراب سي نو عینو مینه ده دغه لاس کې دا کشني کشني کورونه دي دا فکر کوم دوه منزله کوچني کورونه دي او مخ زه روان یم ده اول یې په وارې پر خوا او موږ ځو د خیره سره دوه عینو مینې ته موټر سرویسوو کندهار هوا خو نو اوس فعلا بیخي ماشاءالله داسې ښایسته هوا ده یو مخ نارمل هوا ده یعنې بیخي نه یخ سته نه ګرمي سته هغه نورې شپې به ما تاسو ته ویله چې هغه به لا بیا هم د ورځې یو څه ګرمي وله مګر اوس هغه دی ذکرا ستا د مکتب موټر کومه ده ستا د مکتب موټر بیا په دې موټر کې ته مکتب ته ځې دا موټر چې ذکرا هر وخت وویني وایي دا زما د مکتب موټر دی کیسه مې د هوا درته کوله نو ماشاءالله بیخي ښایسته هوا ده یو مخ نو دغه یو څو ورځې تقریبا 15 لا 20 ورځې به ښه وایي نو وروسته بیا لږ لږ یخ کېږي او کندهار ښار عموما ډېر دغه نه لري یخ یو څه زنګ لري خو باد بیا نه لري نو دا د دومې فوارې ته را رسېدلی یم مخ ته روان یم د سرویس پر خوا باندې دا دی د خیره سره د اول عینو مینې او دوم عینو مینې پل دی یا نو زه ور واوښتم د خیره سره دوم عینو مینې ته د دواړو طرفو مارکیټونه تقریبا پردي دا د چپه لاس مارکیټ یو څه دغه سو تر دا راسته لاس تر مارکیټ یو څه غټ سو دا فکر کوم 3 منزله به یا 4 دی که 5 منزله دی او دا بیا چې دی څنګه ښه دا ګلان غټ سوي دي ماشاءالله نو دا دې ګوره ډېری ماشومان د مکتبه را رخصت سوي دي روان دي کور ته او زما د موټر پرېوللو یا سرویس خو به نو تاسو ته در معلوم وي چې هغه دلته د نفسي بغل ته دی د سید په نامه دی نو زه همیشه دلته ورځم دا ځای دی نو دا دی تقریبا کار یې خلاص بیا د یو 2 هفتو دپاره ښه ټیټ کار کوي اکثره دوستان اخر راته ووایي په ویډیو کې وایي پرېوله خراب سوی دی دی هم ورسره ګرځي دا دی ماشاءالله موټر سره پاک سو برابر سو ذکرا څنګه سو پاک سو ښایسته سو دا دی وینې نو اوس بیا تقریبا د لیسې په ښار کې ګرځې یا په عینو مینې کې یې نو بیا نه خیرنېږي دی ډېر او دا چې لرې لرې ځایو ته ځې مثلا زابل ولایت بیا لارم یو څه خامه ده تاسو به لیدلي نو هلته بیخي ډېر خیرن سي نو دا دی بس موږ هم بېرته د خیره سره روان سو د کور پر طرف نو یو ګاز ډبې مو پاته دي د خیره سره هغه به راواخلو ګاز ډبې نو بیا به پسې ځو کور ته د غرمې د ډوډۍ ټیم هم دی ذکرا وږې یم د ذکرا ډوډۍ کور ته رسوو که بل ځای خورې بل ځای خورې چیرې خورې دا نوي مارکیټونه دي دا ګلان څنګه ښایسته سوي دي چې شي در باندې وخورمه دې ما ته پیسې راکړي دي یو څو پیسې راسره دي ما چې ور وایي دا راوساته بیا به پیزا په وخورم مال سعید داسې راکاږ شومه نو مال هغه مارکیټ ته به ځان برابر کړمه هغه دوه مارکیټ چې ګاز ډبې مې ورکړي دي نو یوه خبره بیا ده په دا واده کې د زما پر موټر باندې بیخي ډېرې لکې کوچنیانو کښلي دي ته اوس بیا هلته زه یو ځای موټر ودروم بیا د ښکاروم تاسو بیا ووینئ یو مخ چا امضاوې پر کړي دي چا وروره د خپل نوم اول ستوري پر لیکلي دي بیا بیا ووینئ په دا ودو کې نو موټر چې بس ولاړ کوچنیان بیا چې څو ورسره ناعادته کوچنیان هغه بیا عموما خامخا دغه په کاږي لیکي نو بس زویا او ذکرا د یم داسې دي چې د خوب ته ورنږدې دي دواړې داسې سره خسته دي د ودو راهیسې یې هېڅ خستګي نه ده راپه سوې د کشني کورو خوا پر لاره باندې راکاږ شومه د دې ځای بلاګ مې درته جوړ کړی و تاسو ته نو پر دغه لاره باندې ځمه دوه مارکیټ ته ځان رسوم دا څنګه ښه
ښایسته سور ګل دی دا کور مخ ته. خو بس د خیره سره ګاز ډبې مو د ګیس د دوکان والا څخه راواخیستلې. اوس نو صرف پاته یو شلومبې دي. دغه مسجد العزیز دی د پخوانیو مسجدانو څخه دی په نومینه کې. کیدای شي ځینې دوستان یې وپېژني. نو موږ د خیره سره روان یو. صرف یو ترکاري و شلومبې به راواخلو د کور دپاره. نو ورځو د خیره سره کور ته، ولې چې د غرمې د ډوډۍ ټیم هم دی او زویا او ذکرا خسته هم دي. ډوډۍ به وخوري، باره به بیدې سي. سمه ده. او ښه خوب ورته وکړئ. ماپښین چې راکښېناستاست بالا که چیرې یو خوا ته تلو، خوا د ولاړ به سو، ښه به مو طبیعت برابر یې، که نه خو په کور کې به مو طبیعت برابر یې. سمه ده. دی اولې فوارې ته خو راورسېدو. نو ځو مخ ته تربارې دوکان دی، هلته به د خیره سره یو شی راواخلو. ذکرا دا لړوین یې داسې سره خرابه سوې د سترګو. دا الله په سره که مې ګوته در واچوله. باخه دا ترکاري ته در سره واخه. واخه دا ته در واخه. ښه ده. زه دروازه در خلاصوم. ښه. او په سترګو کې مې ماتې ته ځای در شو، هغه هم د دې په سترګو. زویا دا در شوه که. نو زه به دا دغه ځینې را شوه کړم. ګاز ډبې و دا شان. دا دی ها سپکه هغه به ذکرا راواخلي. دا دانه تې راخیسته چې ذکرا تې وګوره. ستا کوچنۍ ګاز ډبه چیرې ده ذکرا؟ نو بس موږ دا دې کور ته راورسېدو د خیره سره. نو تاسو ته ښه وخت. بای بای ورته وکړه ذکرا. بای بای وکړه زویه.